السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. دریم صفت چې دا لین دا د لین لغوي معنا دا نرمي، او په اصطلاح کې معنا دا ده چې د دې حروفو یعنی حروف لین سودی واو او یا ساکن ما قبل مفتوح. نو په دغه صورت کې دا لین حروف دي ته ویل کېږي، او دغه لین حروف به نرمۍ سره ادا کېږي، او دغه نرمښت به دا وي که چېرته په دې حرف باندې یو څوک مد کول وغواړي نو مد ورباندې هم کېدی شي، ځکه دا د نرمښت هغه اثر ده، کشیږي. زه کله کله د دې مثال داسې ورکوم لکه ربړ غوندې. دا ربړ چې څومره کشی نو کشیږي، که لږ غوندې زور کوي نو دومره کشیږي، که لږ زیات زور دې وکړو نو دنه هم، او چې بیخي ورته په غوسه یې نو چې کچ کې نو کافي کشیږي. یعنې په ده کې په دې حروف لین کې دا ماده پرته ده، دا ماده پکې پرته ده، نرمښت پکې پروت ده، نرم ده لکه ربړ چې څومره کشی نو کشیږي، خو ته به په پټو سترګو باندې به نه کشی، ځای ځای ته به ګورې. صحیح شو؟ نو ځای به دا وي، نو مد صورت به هغه وي، د مد صورت چې په دې حرف کې مد په هغه صورت کې کیږي نو چې کله خیر وشي جزاک الله خیر، په هغه صورت باندې به مد کیږي چې کله د نه وروسته سبب موجود وي. د حروف لین دپاره سبب څه شی ده؟ سکون. د حروف لین دپاره سبب سکون ده، یعنی که چېرته حرف لین نه وروسته سکون واقع شي نو هلته بیا ته مد کولی شي، او که چېرته سکون واقع شوی نه وي یعنی سبب نه وي واقع شوی، په دې کې نرمښت شته، خو هغه نرمښت نه دې حد ته ونه رسي چې هغې نه څه جوړ شي؟ مد جوړ شي. هغه مطلق حرف نرمول پکار دي، خو مدیت طرف ته وړلو نه دی پکار. که دا مدیت طرف ته لاړ شي نو بیا مشکل پیدا کی. البته په لین کې مد یوازې او یوازې همدغه یو صورت کې ده. که ستاسو فکر وي د مد په بحث کې موږ دوه مدونه لرو په لین کې، مد عارض وقفي لین او مد عارض مد لازم لین. یعنی حرف لین نه وروسته سکون لازمي او د حرف لین نه وروسته سکون عارضي. صحیح شو؟ مدونه لرو، خو دا لکه مثلا لإیلاف قریش، ګوره قریب خو نرمه ده، خپل زور ته ګوره چې څومره اوږدې اسم معنی ته هم پکې نشته. خو دا اوس دلته به ته آګاهانه قدم جګی، که چېرته لإیلاف قریشن باندې دا تنوین تا نه ادا شي یعنی وصل کول غواړې نو نه دا باید اوږد شي. لإیلاف قریشن، قری ګوره قری نرم ده، ادامه ورکول د نرمښت اجازه ته نشته، ځکه سبب یې دلته نشته. او که دغه شین ساکن شو نو بیا یو څه اجازه ته پیدا کیږي چې قصر او طول او توسط درې وړه جایز دي. تفصیل به انشاءالله د مد په بحث کې بیا به کوو، نو چې په دې کې نو قصر او طول توسط درې وړه جایز دي، خو بهتر پکې څه ده؟ قصر ده. لإیلاف قریش، قریش ګوره قریش ممکن ده څومره چې قصر هم ورباندې کېږي، توسط هم ورباندې کېږي، او طول هم ورباندې کېږي، او ښه خوند هم کوي. یعنی دا خوند ځکه کوي چې په دې کې دا ماده د نرمښت پرته د اضافي زور پکې کوله نه غواړي، خپله نرمیږي. ته صرف آواز ته جریان ورکه، آواز ته جریان ورکه. دی وایي که چېرته د دې نه وروسته متحرک حرف وي خو حمزه ولې نه وي؟ متحرک حرف که راشي د نه وروسته دغه متحرک حرف حمزه دی ولې نه وي؟ د حمزه پکې ولې نیغ نیغ کوي؟ ځکه دا په ټولو کې د مدیت دپاره غټ سبب هم دا ده. نو کله کله موږ حمزه چې وګورو موږ وایو چې دا مد دلته شته، نو هلته ما قبل ته نه ګورو چې دا حمزه خو راغلی ده، خو چې ما قبل یې څه شی ده. لکه مثلا لفظ شیئن کې شیئن و شیئن کې چې دا حمزه که متحرکه شوه نو دلته کوم مد کېږي؟
ودي کته حمزه د وجه لاله ټول خلک مد اصلي تا حمزه د مد اصلي سره کار ده یا لیندا یعنی حرف من نشته چې حرف من نشته حمزه دی کنه نو څنګه دی کتاب حمزه یاد کړ ځکه د خلکو کله توجه زره بل خواته ووري نو دلته مد په هغه صورت کې کیږي چې د حمزه ساکنه شي شی نو اوس دلته ولې مد شو سکون واقع شو حمزه نه سکون واقع شو نو ځکه چې د حرف لین د لپاره شرط سکون ده نه حمزه نو ځکه د حمزه دلته یاد کړی دی نو که نور حروف راځي ولو که حمزه ولې نه وي بیا به هم مد نه کیږي او که مد کیږي نو صرف او صرف د سکون په حالت کې به کیږي انحراف لغوي معنا ده ګرځېدل مایله کېدل منحرف کېدل مسیر پرېښودل دا ټول د انحراف معناګانې کېدلی شي انحراف موږ تاسو مو فلانکه سړی منحرفه شو خپل مسیر نه واوښته خپل لاره یې پرېښودله نو دلته انحراف په دې لام او را کې یو صفت ده د انحراف په نوم باندې اول په دې خبره هم ځان پوه کوي ځینې صفات دلته احترازي وي احتراز ویل کېږي ځان ساتلو ته یعنی په دې کې دا ماده پرته ده او ته به ترې نه څه کوې ځان به ترې نه ساتې ځان به ترې نه بچ کوې چې دغه انحراف صورت ونه نیسي بالخصوص دا په لام کې یا په را کې ډېره ده را کې بیا بیخي ډېره ده ځکه چې دلته آواز د دغه حروفو د ادا کولو په وخت کې آواز د حافة اللسان نه د ژبې سوکې طرف ته مایله کیږي او د لام نون را چې دی دا طرف د ژبې نه ادا کیږي او دا طرف ما درته څه ویلو چې په کول کې دا په حاد حافي یوه برخه ده دا مې ورته ویلي وو که نه طرف په کل کې د حافي یوه برخه ده دلته وایي په ځای دی چې د طرف نه ادا شي یا د حافي هغه برخه چې حافي خو نو دی وایي د ژبې سر طرف ته څه کوي منحرف کیږي یعنی خپل ځای پرېږدي سوکې طرف ته د دې آواز مایله کیږي نو ځکه ورته دې ته منحرفه ویلی کیږي انحراف صورت نیسي دلته آواز د خپل ځای نه تجاوز کوي مخکې راځي کله چې تجاوز کوي او مخکې راځي یا د ژبې شا طرف ته ورځي یا د ژبې سوکې طرف ته منحرف کیږي یا د ژبې شا طرف ته منحرف کیږي نو په دغه وخت کې د ژبه چې د خپل ځای نه د آواز د خپل ځای نه وخوځېده انحراف وکړه نو په حرف کې هم تغییر راځي نو را په ځای باندې بیا اکثر کله خلک لام وایي را کا په ځای کې وایي چې ماته لا کا نو دا کار ماشومان ډېر کوي ځکه چې ماشومان د خپل د ژبې دا حرکت نشي کنټرولولی هغې دا کنټرول نشي نو هغه د را د خپل ځای نه منحرفه شي د لام خواته لاړ شي نو هلته د را په ځای باندې لام تلفظ کیږي او ډېری خلک ځینې ځایونو کې دا بیخي عامه لهجه ده ماشومان خو د ناپوهۍ د وجې نه کوي که نه اوس کله چې ماشومان په نوې خبرو باندې راځي که تاسو فکر کړئ دا لام د را په نسبت باندې لږ اسانه ده موږ او تاسو هم که ماشومانو سره خبرې کوو د ماشومانو په لهجه باندې کوو هغې ته هم دغسې هلکه ما ته لاکه وایو که نه هغه سره یو څه شي نو هغې ته چې ما ته راکه دا رخم و فخم ورته نه وایو د ماشوم په ژبه ورسره خبره کوو بچی ما ته لاکه هغه په منډه راشي بس دا لاکه ځکه وایو چې دا لام هغه خو ویلی شي صحیح شو نو دلته موږ قصدا انحراف کوو نو په قرآن کریم کې دغه انحراف چې دی نو دا جایز نه ده ځکه که دا انحراف صورت ونیسي نو نورانه به څه جوړ شي لام به جوړ شي نو تبدیل د حرف به راشي او تبدیل د حرف چې راغی نو لحن جلی واقع کیږي نو صحیح شو نو لام نه به را جوړ شي او د را نه به لام جوړ شي نو دغه او ځینې ځایونو کې د ځینې ولایتو خلکو سره موږ کله مخ کېږو غړ خلک یې همدغسې یو تلفظ کوي خو دا د هغې لهجه هم داسې ده لکه دا زموږ تاسو په لغمان کې هم ځینې اوس قاف په ځای کاف وایي که نه دغسې ځینې منطقي نور هم شته چې هغه د را په ځای باندې لام وایي بهر دا انحراف ده او انحراف چې دی نو دا صحیح نه ده هلته هم د هغې قاف او کاف انحراف په صورت کې مقابل مخرج بدلیږي
نو چې مخرج چې بدل شو نو حرف بدلیږي، نو چې حرف بدل شو نو معنا بدلیږي، او چې معنا بدل شو نو موږ ور باندې فاسدي. ها دا غو اخر د ځینې بخیر خطرناک کلمات ته جوړیږي، د قاف او د کاف په کې کنه. اوس او دا موږ ته فکر نه اصلا د دې خلکو توجه دي شته نه. اوس مثلا دا هغه چې ده کنه اوس قاف او کاف، اوس قلب وګوره او که قاف نه کاف جوړ کینو څومره معنا فاسده شوله. دا د حزب اسلامي کمشر چې د انجینر ګلبدین حکمتیار کنه، نو دې ته به عربانو خو د جهاد په دوره کې افغانستان کې ډېر خلکو دوی سره نو دې ته به قلب الدین ویلې. دا ګلبدین باندې مشهور ده کنه. اوس غاف خو په عربي کې شته نه، نو غاف په کاف سره نه بدلو بلکې قاف سره قلب الدین. المهندس قلب الدین، مهندس انجینر ته وایي کنه. نو دغه سه هغه پکاري چې معنی بیا صحیح وږي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.